أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. مسكورا آيتون مكي المشركين أكثر من ذكر شروع سداد آخرتنا غافل دي او دی انکار کئی د پیغمبرانو نا او د وحینا او د دې اصل وجه هغه دا چې دی د الله قدرت نه پیژني. نو اوس په دې مذکوره آیتونو کې د الله د قدرت دلایل ذکر فرمائی چی بیشکا اللہ چی دے خالق الحق والنوا شلوک کی دے ددانو والنوا او دانو زمیدار زمکا جوڑکی او دفعو کری او دانیز مطلقی وروزی نبیا اللہ رب العالمین وخبر قدرت سرا آغینا غنم پیدا کئی آغا دانا وچی آغینا غنم پیدا کی اگر جوار و دانا اوچھئی آغین اللہ تعالی جوار پیدا کی دارنگی نور کی صداقین کو مکر لیچی اللہ غزر ہوئی اوون نوا اللہ شروع کی اڑکو لنہم لکه کجوري اړوکی وکړلی شي نو الله سخت اړوکی چې دا غي په د ټول غړي ګراني الله غوچي او دا غینا الله تعالی دې ورو بس دا الله د قدرت یو وی دا کار سیوا د الله نه پر شروع شو. د دې وجه دا الله رب العالمین فرمایي
अफरअयतुम मा तहरुसून आया खबर राखे तासु माता ए जमा बंदिगान आया तासु agar tuhum terbunawe jikam tuhum tasu gane antum tazra'unahu am nahnu zari'un ayat tasu ratu gawe abilana au guzara ratu tazmakina जवाब जाहिर ने च अल्लाह गजब नहीं और अल्लाह रatu bai tazmakina oda ka Allah nama sewa bersyukur syukur oda dalil sudah de khabare च Allah qadir ne bahar samane और Allah nama sewa bersyukur bahar samane qadir zat nishti और संगा अल्लाह दानी राटुगड़ी और दानिश लई और अटुकिश लई दानी बयान और नसीब युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित रोबासी दा अल्लाह पाको जुवंती लरा मिनल मय्यित दमड़ी daga tani cikin wogarisi agamri amin Allah pak budi zarun ki cawan juanti bi nazmake jurtai Allah taala dagin da tani zaruri yuhyil ardu ba'da mawtiha Allah semoga berdekai mastamar ini agena puri rogas Rashid puri da manzila da jundi ne और आउचा दाना चला चाहिए और आगे ना पूरी रोगासी ना मंजिल दमड़ी और दारन के पचानदारों की अल्लाह ताला जुंदे पैदा की दमड़ी ना लगा आगे मड़वी नो अल्लाह ताला तिन बच्चे पैदा की नुत्फा मड़ई नो अल्लाह ताला तिन इंसान पैदा की और जानदारों के अल्लाह ताला पदे तरीका माने पैदा की चिताना मड़ई अल्लाह ताला पूछ दानी ना बेना शिन दाना रोबासी चवे जुंदे शिन पुड़ी दाना रोबासी चवे जुंदे वमुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य ओदा अल्लाह रोबासु राइस्तुल के दे मुड़ी दरा द जुंदीना तदे ताल्लुक तफालुल हक़ वल नवासन अल्लाह ताला तानी चई और आगे नशद की रोबासी अड़ू की चई पजमका के दागिना ऊना पैदा गई उदाहरण के अल्लाह ताला रोबासी बड़ी दजवंदीना लका चिरगवी अल्लाह ताला तिना आगे पैदा की उदाहरण के मो काफिरी और या मोमिन भी मड़े काफिरी और मोमिन पर मंजिल दजवंदी भी अल्लाह ताला द मोमिन में काफिर पैदा की अल्लाह वो मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य अल्लाह फरमाए ज़ालिकुल्लाह ताला ना करुणा चसोबी दा सूर दा ज़ात अल्लाह ने वान्ना तुरुकुन बस कम तरफ ताड़ो शैता सूर ए मुशरिकान हो दे अल्लाह दा इबादत न दे अल्लाह दा बंदगी न
تاسو ځان نه زناور جوړ کړي دي او شیطان در باندې لخته یې خو ده او دا شیطان تاسو په کومه باندې اړای نو تاسو اورئ زناور الله او پیژنې الله بندګي او پیژنې او دا الله نه بغاوت مکوي او د غیر الله عبادت مکوي الله سره هیڅ شریک نشته دا الله یو دی د یو الله عبادت کوي او بیا دویم دلیل بیانوي فاتح الاصباح دا الله شنور کې دی د سبا سحر شي الله تعالی دا سبا رو ماسي د تور تیرینا فالق الاصباح معنا دا چې سبا را وسول کې دی په تور تیرو دی وجعل الليل سكنا او دا الله ګرځول کې د شپې لرا ذریعہ د آرام چې باندې کې سکون حاصل دي شي والشمس والقمر حسبانا او دې الله ګرځول دې نور او سپوږمۍ په اندازه باندې دا نور او سپوږمۍ دا نور روان وي او رفتار کوي په خپل دایره کې بس په خپل مدار کې په خپل دایره کې په یو اندازه باندې دا رفتار کوي دا الله په اندازه باندې پیدا کړی په اندازه باندې رفتار کوي په اندازه باندې چلے یو د بل نه وړاندې کېږي نه فرمایي دا الله چې دا نورې په اندازه باندې روان کړی دی او دا په اندازه باندې چلے دا سپوږمۍ په اندازه باندې روان کړی دی او په یو اندازه باندې رفتار کوي او د دې نور او سپوږمۍ په ذریعه سره خلق حساب او کتاب معلوموي چې د میاشتې څو ورځې شو څو شپې تیرې شوې ان حساب او کتاب معلومیږي دا ذریعہ د حساب هم ده دا الله چې په یو حساب باندې روان کړی دی او په یو اندازه باندې روان کړی دی او په دې باندې حساب او کتاب معلومیږي دا اندازه چې دا اندازه د زورور ذات ذالک التقدیر العزیز دا اندازه دا د زورور ذات العلیم چې هغه پوهېدو کې د په هر څه باندې یعنې دا نظام د ورځې او د شپې او د شمس او قمر دا الله پیدا کړی دی او الله جوړ کړی دی او په دې کې د الله سره هیڅ شریک نشته دا په دې خبره دلیل دی چې الله په هر څه باندې قادر دی او الله په هر څه باندې عالم دی او پوه دی وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها او دا الله هغه ذات دی چې ګرځولې دي ستاسو د پیدا لپاره ستوري ستوري الله پیدا کړی لتهتدوا بها دې د پاره چې تاسو لار کومه پدې سره فی ظلمات البر والبحر باغتیرو د شپې د اوچې کې او د دریاب کې فی ظلمات الليل البر والبحر باغتیرو د شپې د اوچې او د دریاب کې د دې ستورو په ذریعه سره سمت معلومیږي طرف معلومیږي چې کوم طرف ته سړی سفر کوي خپل سفر هغه طرف معلومي الله وی دا ما پیدا کړی دي قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون بشکا بیانو تاسو ته خپل نخې د قدرت بیانو خپل نخې د قدرت په دلایل لقوم دا قوم د پر یعلمون چې هغه پوهیږي
الذي اودا الله هذا انشاكم من نفس واحده چې پیدا کړی تاسو د یو نفس نه چې هغه آدم علیه السلام دی بوټي الله پیدا کړی او سبام الله پیدا کړی شبم الله پیدا کړی دا مروز کوم الله پیدا کړی او ستوري الله پیدا کړی دي الله وي تاسو ما پیدا کړی هو الذي انشاكم من نفس واحده پیدا کړی الله پاک تاسو د یو نفس فمستقر ومستودع بیا شته تاسو د پارا یو زید قراری یو زید تاسو په دنیا کې ومستودع او شته تاسو د پارا یو زید سپارلو په قبر کې مستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت تاسو د پاره یو زید ارضی زید یو وخت پورې چې کله تاسو خوشي اصل کې مستقر هغه زید ته وایي چې سړی په ډېر خوشي او مستودع هغه زید ته وایي چې هغه ارضی زید سړی په کې خوشي سړی په سفر لاړ شي د مسافرۍ او وطن د پاره مستودع وي او چې کوم کې مستقر شي دا د پاره مستقری دارنګه په دنیا کې چې سړی کوم دی اوسې دا د پاره مستقر دی راځي او چې کله دې مړ شي او ارزه تور په سمته په قبر کې دا د پاره مستودع زید سپارو قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون بشکا بیانو تاسو ته خپل دلایل بیانو خپل دلایل هغه قوم لپاره یفقهون چې وي وهو الذي انزل من السماء ماء ودا الله هغه ذات دی چې نازلې د برنا د وریځو فاخرجنا به او بیا رو باسو مونږه په دې وکړو نبات كل شيء شرکی دا هر یو شی جاګه په دې ځمکه کې الله بیا ضروري واخرجنا منه خضرا او بیا رو واسوګه د دغه شرکینا خضرا یو شنتنا اول جوار دانای هغه نتیجه وروړي یا دا نتیجه نه تنه جوړ شي دا الله پیدا کړی اول تیل پیدا کړي او بیا دا نتیجه نه الله تعالی څخه پیدا کړي نو ته جوړ کړي او ډاکټر ته جوړ هغه ته اشاره او بیا نور جوړېږي یا موږ ورسو دغه تنګینا حبن دانی متراکبن پدا سے حال کے چدا سوری د یوم التفاصل اگر جوار پوری تغور اول اللہ تعالی ضرور کی نتی غرور واسی اور بیا دا تین اللہ تعالی ٹانٹے جوڑے اور بیا پاگا ٹانٹے کے اللہ تعالی بیا دانی پیدا کی او دا ستانه پیدا کی چې د یو بل د پاس هغه سوري یو بل د پاس تک شان د غنم پوری الله پیدا کړي نور پوری الله پیدا کړي الله وې دا څه دا جوار چې فریدا د لزم پیدا کوم دا غنم چې فریدا د لزم پیدا کوم دا کېلې چې فریدا د لزم پیدا کوم دا انګور چې فریدا د لزم پیدا کوم او دا تجربه چې پیدا د لزم پیدا کوم دا ټول سيزونه چې څومره تاسو وینئ او تاسو دې نه فائدې اخلئ دا وړي دی او دا پټي دا ټول ما پیدا کړی او دا به څنګه پیدا کړی دی یو ګونه به پیدا کړی یو ګونه په ذریعہ تاسو پیدا کوو مختلف قسم میوه پیدا کوو ومن النخل
او روبا سمونگا پدی اوگو سرا دورو دا قجورنا من طلعها یعنی دا خوشو داغینا قنوان شاخونا دانیتون نزدی بازے وڑے دا قجورو دا سی دی چاگا وڑے وڑے بھی اللہ تعالیٰ آگے کی اول یو خوشت پیدا کی نظام کو پڑھنیانس کی اور تین رو باسی یا دانے نا پسا تین گویشی بیانا میں ہوگی سی اگر آزوڑت دئی اس میں کے طرف تو دا سوکی نا کول اللہ کی دا نا کول اللہ دا اور بازے لٹھی بھی لوگوی دنگی دنگی آغا نزدے نمی بلکہ آغا لری بھی آغا تانی لری لری شاہو رو چھو چھتی بلنتا دا یو ذکر رو دا بل ذکر رو وجنات اور دارنگی پیدا کری دی منگا رستری دی منگا پدا و موسر باہونا فاخرجنا بیہی نباتا کلی شین فاخرجنا بیہی جنات باہونا من آناب تامورو وزیتونا ودخولو والرمانا ودانارو مشتبہن پدا سے حال کی چدا حمرن وغیر متشابہ اور پدا سے حال کی چدا حمرن نہیں بازے آنار اور دارنگی انگور وغیرہ اگر یو شانتی بھی پرک اور یو شانتی بھی پخوات کے ہوں اور بعض انار اگر ہمرنگ نبی اگر یو شانت پرک کے لی یو شانت پخوات کے لی لیکن بعض انار اگر تکسری پرک کے اگر تکسری اور تکنا دانے چھوڑو اگر تکسری اور وقت بھی یو شانت بعض انار داسی ہوئی جاگا خلوڑو تکی ہوئی اور تنہ پکی دانی علی کسمی نہیں ہوئی دیو قول اللہ تعالیٰ پاک اگر ضرور کی اور بعض بیوہ کا لیو شانتی بھی اور بعض بیوہ بدلی نا اللہ وی دا کار مزور نا تبا کاری کری انظرو اگورے تا سوئے بندگانو زمان الا سمری میوید دے اوڑتا اذا اسمرا سور چدا میں اوڑیسی سور چدا میں ونیسوی دے اوڑتا اوڑا سور چوڑا وینائی او پخیدکو دا دیتا وینائی مانا دا ونزدی پخیدکو دا دیتا نزدر بھئی پخیدکو دا دے پخیدنو تاولو چی دا سکا پخورو مبادے کی چی سوچو کی تو کوئی بشی دا دلائی توحید باو پیجنے دا اللہ قدرت باو پیجنے ان فی ذالکم بے شک پدی مسکولہ سندوں کی مسکولہ کاروں کی لا آیاتن البتہ نخد قدرت لطوری یومیو دا قول دا پارا چاہا ایمان ہوئی دلائل بیان کرل توحید و قدرت اور پسید مشرکان و اللہ کی پیش گئی کہ باوجود دے قدرت دلائل چی صفلی دلائل بیان چھو چاہا پا دیز بکر کی علوی دلائل بیان چھو چاہا پا آسمان کی دی اور نور دا کائنات و سدنہ بیان چھو جدر طول کائنات و دا نظام اللہ چلے اور انفسی دلائل ہم بیان چھوئے والذی انشاکم من نفس واحدہ تاسی میں یو نفس نے پیدا کریے لیکن باوجود دینا ود طرف تا مشرکان مانے شرکان جو لکنن منگ چیئے اللہ من پیدا کریے واللہ منگلہ دا ٹول سیزو نہ راکڑی دی صدا کم ذکر شو نا نعمتو نہ راکڑی دی باوجود دینا اللہ تعالیٰ وہ معصود حرام کردے
او ما تجارت حلال کړي موږ سودي نظام چلو څنګه چې د مشرکانو نه ګیله ده نو داسې دا هغه خلکو نه ګیله ده چې کوم خلک د الله د قدرت دلایل ویني او د الله کامل علم دلایل ویني لیکن باوجود هغه د الله تعالی نافرمانی علم دایي په دې کې اشاره مونږ ته سړی دې دا نو چې بندا مشرکان یادې او ډېر صالح مونږه کې او هغه باندې نتیما خدا مشرکان الله له شریکان جوړي مو خو نه جوړو موږ هم جوړو الله په ځای باندې د بچا حکم منلو د بچا تابعداري کول دا الله سره شریک جوړو موږ هم د الله د نظام په ځای او د الله د قانون په ځای او د الله د حکم په ځای باندې د بچا حکم منو الله هم شرک دی الله وی په وجود د دومره دلایل چې دا دلایل د توحید موجود دي او بعض خلک مال شریکان جوړي الله شرک کوي او دین وجادو لله ګرځي او جوړي دا خلق د الله د پاره شرکا شریکان الجن پیریان با مشرکین او د الله سره شریکان جوړو علم غیب دی چې دا عالم الغیب دی او دا غیبی امداد پوری شي یو ځنګل په ورغلل هغه ځنګل ته به ودرېدل هلته به شپه تېروله یا ورځ به تېروله نو دا عقیده به وه چې دلته پیریان دي او هغه په پټو خبرو باندې پوهېږي او پټې خبرې اوري او غیبي امداد کوي وی به اعوذ بسید الوادي من شر سفهاء قومه زه پناه غواړم په سردار او په مشر د دې ځنګل سره د شر د هغه قمقلانو د قوم د ده نه چې ما د قمقلانو پیریانو د شر نه وساتي او وی به دا امداد کوي چې دا به زموږ امداد کوي ځکه سورې جن کې پیریان وایي موږ د انسانانو مست کړو او دې ګمراه کړو چې دې بدا عقیده ساته چې دا د قدرت خاوندان او دا د غیبي قوت خاوندان دي زموږ غیبي امداد کولی شي زموږ نشه اوچته شو موږ دې سر پښه نو دا پیریان با دا به شریکان جوړو او وخلقهم او حال دا چې الله پیدا کړو دا پیریان الله نه به پناه نه ورته او دا شیطانانو نه به پناه ورته وخرقوا له او دې جوړو د الله د پاره بنینا زامن و بنات نورما بغیر علم بغیر د ستدیننا اس دلیل وسره یهودیانو به وی چې عزیر علیه السلام نه خدای زوی نصاراو به وی چې عیسی علیه السلام نه خدای زوی دی مشرکین به وی دا فرشتي دا د الله جوړ لکه دلیل څه دی نو دلیل نه دا دلیل باندې ځان نه به جاری د خدای لپاره اولاد جوړو او الله له به شریکان جوړو سبحانه پاک دی الله د دې شریکانو وتعالى اولل ویل اما د هغه خبرونه یصفون چې بیانې داخله کوو حسن بصری رحمت الله علیه هغه ویل وجعلوا لله شرکاء جن مراد سره وې د دې نه مراد دا دی چې اطاعوا دې مشرکانو په تابعداري د پیریانو کولو د شیطانانو نه مراد او د الله په مقابله کې د بچا حکم منلو د بچا تابعداري کول
دا شرک دا شرک نامم چې وکړو دا الله پزمکه باندې دا الله نظام قائم وکړ دا ځکه وکړو چې دا الله د نظام په مقابله کې د بل چا نظام چلیږي دا شرک دا الله د حکم په مقابله کې د بل چا حکم منل شي دا څه دا شرک دی ولن دا شرک چاته نه او وړي وړي خبره چې هغه مستحب خبري بس هغه پوزیشن د مستحبات ډیر خیال ساتل شي لیکن د فرایض خیال نشي ساتل د ظلم عظیم او د شرک عظیم خیال نشي ساتل د ټول پیغمبرانو درلاله کې چې کوم مقصد و چې خلافت اسلامیه د الله په ځمکه باندې قائم شي هغه خیال څوک نه ساتي نن ډېر خلک روزانه دا ټلیفون کوي چېرې دا وخت به د کومو وجو صاحب نه لګو دا امام ابو حنیفه و چې دا مستحب امام ابو حنیفه او امام مالک رحمه الله رائے دا چې دا مستحب عمل دی چا چې دا عمل وکړي الله به ثواب ورکړي او چا چې ونه کړي الله ولا عذاب نه ورکړي او د باقي درې دو امامانو رائے دا د امام شافعي رحمه الله او د امام احمد بن حنبل چې دا وخته غسل دا مکروه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت جاری کړی دی چې له سورته داخلي شي نو تاسو بیا وخته ما د امام ابو حنیفه رائے دا چې دا مستحب عمل دا استحبابي حکم دی نن دې ته پوښتنه نړۍ ولا الله پزماکه باندې چې سودی نظام روان دی او جنگ د خدای سره روان دی نن مسلمانو دغه دغه بارک د فکر نه ویږي چې دا جنگ منظور وړي ولادې په نتیجه کې روز پر روز په مسلمانانو عذاب راځي او ژوند تنګيږي دا فکر نشته دا انتهایی حماقت دي انتهایی زمونږه دا غفلت دی من دا غفلت په اور پاتې دي اور وزله د زو خلاف فیصله جاری شو د شریعت کول نه لیکن اوس په سبب مسلمانان نیوي کیږي چې دا فیصله وشو چې پنځه کالو کې تنه د سنت د پاکستان خالی کې مسلمانان نه را پاسي د الله پر اسم کما څه بداو ساملی په دې باندې عمل شي او په دې حکومت ته وایي دا کار نه کوي ځان له خصوص کې په دې کوی کې چې دا سودی نظام روان دي دا خپل سره جنگ روان دي دا جنگ نه باندې او ځان له سره دا ویو فکر شته چې مستحب عمل کوو ثواب ملو شي دا دې فکر نه کوي چې دا خدای سره دا کوم جنگ روان دی او خدای کوم ناراض دي زمونږ نن پدې دا د خدای د ناراضگی ختم وکړي دا فکر وکړي مولیانم پیغام وکړي او شیخانم پیغام وکړي حاجانم پیغام وکړي او صاحب دا ورونه چې هم کاندیدام پیغام وکړي دا فکر وکړي دا کوم مسلمان دا الله د حکم په ځای باندې په حکم باندې نام سدي دا شرک الله مونږ کی لکړي وجعلوا لله شرکاء مشرکانو د شیطانانو تابعداري کوله او موږ هم د شیطانانو تابعداري کوو دا شیطانان دغه شیطانان یوازې جناتو کې نه دي بلکې دا په انسانانو کې سوچ د الله نه فرمانه دي دا شیطان دا الله نه فرمانه نظام چلی دا توحید او شیطان موږ ته دا شیطانانو خبرې کوي الله موږ ته په کیسه کې جوړه کوي دا د حسن بصری رحمه الله تفسیر دی مشهور تابعی ان الله بیشک الله خالق الحب والنوى شنو کې د دانو دی والنوى وداړو دی یخرج الحي وماسي داغینا ژوند دی من المیت تمړینا
ومخرج الميت ورزقك تخرجنا من الحي تجوندنا ذلكم الله تعالى دي فأنا توفقون مسكن طرفتا تاسوڑو لشي فالق الإصباح رئيسكم كده دسبا تور کے رود شپینا وجعل الليل سکنا او پیدا کرے دا شفا ذریعہ دارا والشمس والقمر او پیدا کرے دے ورسکو میں عثماناً فانداز باندے ذالک تبدیل العزیز العلیم داک دازیدی دا غزات چنزورو دے او خیدون کے دے پارس باندے وهو الذي جعل لكم النجوم ودا الله غزات دے چی پیدا کری دے ستاسو لفیدی دا پارا سپوری ہوں لتهتدوا بها دې د پاره چې تاسو لارو به پدې سره فی ظلمات البر والبحر باغ تیرو د شپې د اوچکی او د دریاب کې قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون بشکا بیانو مونږه خپل دلایل هغه قوم د پاره چې هغه پوهیږي وهو الذي انشأكم وتعالى نزاد چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفسنا د آدم علیه السلام نه ومستقر ومستودع او بیاشتی ستاسو د پارا یوزه د قراری او سیدلو په دنیا کې ومستودع او یوزه د سپارلو بکم وخت چې ورشي قد فصلنا الآیات بشکا بیانو مطلق دلائل لقوم یفقهون دا قوم د پارا چې هغه پوهیږي وهو الذي أوحى الله غزاد کی انزل من السماء ماء چې نازل کړي دي نوریتنا بوګو فاخرجنا بیاستلی دې مون به پدیو سرا نبات کل شی شرکی دا هر یو سیز فاخرجنا منه بیارو باسو بیاستلی دې مونږه د دغه شرکونا خبرن شنه تنی نخرج منه او بیارو باسو مونږه منه دغه شنو ترونا حبن دانی متراکبن پدا سے حال کے چدا د یو بد پاسئی ومن النخل اور پاسد دی مونگا پدیو سرا دون د کجونا من طلعها یعنی د خوشودا اینا انوام شاونا تانیتن مزدی وجنات او باغنا من عناب دانگورو وزیتونا ودخلو ورمانا ودانارو مشتبهن پدا سے حال کے چلا ہم رنگ کی وغیر متشابه اور پدا سے حال کے چلا ہم رنگ نے یعنی بعض یو رنگ والی بعضوں کی مختلف رنگ انظروا ادور اے انسانانو الى ثمره میوه د دیونو ته اذا اسمرا سوچنا دیو نسی وینایه او پخیدلو د دی بیوتا دا څنګه اول را پیدا کوما دا او بیا اول کمزوری وی بیا غټوما او بیا دا زم په کوما دې ټول سوچو وخلق ان فی ذلکم بشکا پدې کې لایات البتا دلائل دی قوم یؤمنون لپاره دا قوم چې ایمان وروړي وجعلوا لله او جوړی دي د مشرکانو د الله لپاره شریکان الجنه پیریان وخلقوا اوحان چې الله پیدا کړی دي دا پیریان دا مخلوق وخلقوا او جوړی دي د الله لپاره بنینا زامن نظامنا وبنات نورنا بغیر علم بغیر دس دلیلنا سبحانه پاک دې الله وتعالى مړې دې الله یصفون هغه خبرونه چې بیانې دا مشرکان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك من شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار